کړې ده چې دا د لډو لوبه کول یا د کریبور لوبه کول دا څنګه دي، کله چې په دې باندې څوک شرط نه لګوي نو همداسې او په دې باندې فرایض او واجبات هم نه قضا کوي، دا لوبه کول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې د کله چې په دې لوب باندې د جوارۍ صورت شي، یعنې پیسې په دې باندې لګوي، شرطونه په دې کې بیا خو دا حرامه ده، د عام علماو په نسبت په دې کې خو خبره نشته، ځکه دا جواري ده. خو چې کله په دې باندې دا شرطونه نه ایښودلی کېږي، بیا هم دا لډو او دا نور شیان د جوارۍ اسباب دي، د جوارۍ آلات دي، نو دا استعمالول پکار نه دي. تر دې چې ځینې علما وایي چې دا شطرنج همدغې لډو ته ویلی کېږي، نو فلهذا شطرنج حدیث کې من راغلی ده، او اگر که د هر روایت کې څه ناڅه کلام شته، لیکن مجموعه ته ورسره دې نه من راغلی ده، نو دا لډو کول پکار نه دي. او یا مثلا کریم بورډ چې ولا وایي دا کول پکار نه دي، ولو که دې باندې څوک جواري هم نه کوي، خو دا د جوارۍ آلات دي اصل کې، نو استعمالول نه ځان ساتل پکار دي. اگر که د جوارۍ نه بعد بغیر به داسې حرام باندې لکه څنګه چې د جوارۍ دانګه څنګه چې د شرط لګولو سره حرامي، خو بیا هم دا بهتر عمل نه دی، دې نه ځان بچ کول پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله.